اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ د هسټري اف انګلیش لټریچر یعنی د انګلیش لټریچر پر تاریخ باندې خبره کوو. د انګلیش لټریچر باندې چې خبره کوو نو موږ په اول ځل د انګلو سیکسن چې دغه اولډ انګلیش هم ویل کېږي یعنی اولډ انګلیش پیریډ هم ویل کېږي. دا موږ ولې ورته وایو؟ هغه ځکه چې ورټیجنس و هغه د انګلند بادشاه و، د انګلند کومه امپراتوري سوه هغه بادشاه و. هغه راولاړ سو دغه کوم انګلو سیکسن چې دي، جیوډ چې دي او نارمن چې دي، دا یې انوایټ کو راویه وشتل او انګلند ته. دا په اصل کې د جرمني ټرایبس و، یعنی دا انګلو سیکسن، نارمن او جیوډس دا په اصل کې د دغو تعلق چې و دا له انګلند سره و. نو دوی دا دلې راوغوښتلو چې دلې راوغوښتو چې کله نارمن راولاړ سو له انګلند څخه تلل، نو دغه وخت دوې قبیلې وې، یو پیکټس و او یو سکاټس و. دغه پر انګلند باندې حمله کوله، بار یې حمله کوله. نو دغه ورټیجن چې و بادشاه چې و دغو له ډېره ویره وه چې هسې نه وي دغه پیکټس او سکواټس دي دا پر انګلند باندې بار برید کوي، هسې نه وي چې دغه انګلند زموږ له لاسه لاړ شي. نو ځکه دی راولاړ سو، دغه یې راوغوښتلو. دغه ټرایبز و دا یې انوایټ کړل، د جرمني کوم ټرایبس و دغه ته ویل تاسې انګلند راسوئ. په انګلند کې اول هلته یو دغه اوسېدو، هلته یو قبیله اوسېده چې هغه ته کلټ وایي. نو دغو چې و دغو په ګډه باندې بیا دا کمې قبیلې سوې، دا پیکټس و، دا درې قبیلې چې راغلي دي لکه موږ وایو انګلو سیکسن، نارمن، جیوډس او دا کلټس و. دغو په ګډه باندې ژبه شروع کړه چې هغه ته اولډ لینګویج یایي، زوړ لینګویج یایي، یعنی دغه ته زوړ لینګویج یایي. دغه انګلو سیکسن چې کوم و د خلکو د لټریچر لپاره ډېر کار وکړي. د دغه یو بادشاه و چې الفرډ نومېدو، هغه چې و هغه دغه د کم کرسچنیټي ډاپ کا او دا کرونیکل کم زمبل چې دي دا یې راجمع کو او دغه لپاره ډېر زیات کار وکړي. وروسته بیا موږ خبره کوو چې دا انګلو چې دی دا کوم دغه چې و سیکسن پیریډ چې و هغه له 600 څخه تر 1100 و، او دغه کم بیا انګلو نارمن چې دی دغه بیا له 1100 څخه تر 1500 پورې خپله پاچاهي وکړه. نارمن چې و دا په اصل کې 2000 کسان رالو له فرانس څخه، دوی پر انګلند باندې حمله وکړه. دلته ډېر زیات سیاسي، ټولنیز او معاشي اقتصادي بدلونونه راوستلو. تر دغه له مخه ډېر وختي وایکینګز دا یو لوټېرې وې چې دا جنګونه یې کول، دا دغه غلاوې کولې، یعنی د سمندر د لارې ځای غلاوې کولې. دوی انګلند قبضه کړی و. نو موږ دا ویلی سو چې تر دغه له مخه دا نارمن چې و دا پر فرانس باندې ډېره زیاته پاچاهي کړې وه. دا ډېر جنګري و. د انګلند چارلس وایي چې یاره د نارمنزو ته هر شی ورکول دی، خو دا موږ هر شی دې ته ورکوو د فرانس څخه، خو دوی له موږ سره جنګ کوي. دوی ور پر فرانس هم پاچاهي اکثره کړې وه. چې کله دغه کوم نارمن چې و دا سره ګډ وډ سو که نه په فرانس کې، فرانسیسي یې خپله که، عیسایت مذهب یې خپل کوي، نور هر شی یې چینج کوي، خو دوی خالي جنګ نه یې لکوي. دوی ول سی نو ټو فایټ، یعنی جنګ ته به دا نه یې جنګ دې ختم شي، جنګ به روان وي. په 1086 کې نارمن چې ولو دا د ویلیام په سربراهي کې پر انګلند باندې حمله وکړه. د انګلند یو خاص ځای دی چې هغه ته ویکسیز یایي، دا د انګلند ډېر مضبوط ځای وي، دا یې ونیوی. په دغه کې دوه بادشاهان وو، یو راج ګوډوین و او چې یو دغه ویلیام و. نو دغه واره پیټن چې دی د دوی تر مابین وسو، چې یعنی دغه جنګ دونې وشو چې 12 کیلومتره دغه جنګ پر مخ لاړ. وروسته دا ویلیام راولاړېږي، دا د انګلند کوم ګوډوین چې دی او دا خلک پرې پرېګونډه وکړي چې دوی قتل سوی ګوډوین، خو دوی د خپل دا ثابتولو لپاره دوی وایي زه نه یم قتل، له سر زه لیمټ دی کې، خو هغه ویلیام وراسې دوی قتل کړي. کله چې دوی قتل سي، نارمن راولاړ سي، مکمل طور پر انګلند قبضه وکړي. اور اولډ انګلیش دا وایي چې نن بعد
اولډ انګلیش دی هغه دلته نه چلیږي او موږ به بله لار خپلوو. دغه ته نوم ورکوي ویلیم د کنکورر، دا له فرانس څخه کوم نارمن راغلی وي و دې ته نوم ورکوي ویلیم د کنکورر. نارمن راولاړ شو چې دلته فرنچ ویل کیږي، نو ویلې چې اولډ انګلیش به نه ویل کېږي، دلته به انګلیش یعنې فرنچ ویل کېږي، یعنې ګډه ژبه ویل کېږي. ویلیم راولاړ شو د فرانس سره، یعنی ډېر ښه تعلق یې جوړ کړي چې په فرانس کې الریډي د دوی هلته وخت تر کړی و، له فرانس سره یې ډېر ښه تعلق جوړ کړي. 200 کاله مکمل دغه بیا اولډ انګلیش چې و چې کوم انګلو سکسن راوستلی و هغه مکمل طور پر ختم شو. بیا چې کله راویښ شو بیا ډېر زیات په بیداري سره راویښ شو، نو د ماډرن انګلیش شکل یې واخیستی چې چوسر د دې ډېر مشهور کریکټر دی هغه وخت. د دې وروسته د رینیسانس پیریډ راځي چې له 1500 څخه تر 1400 سنچري څخه ده. دا چې و دا په اصل کې تر دغه له مخه د چرچ باچهي وه، د پاپس باچهي وه، یعنې چا اګر څه خبره نه سوه کولی دغه ته ډارک ایج هم ویل کېدی. دا د بلیک ډیت وخت و، ډیزیز و، بیماریان وې، ناروغیان وې، یورپ ډېر په بد حال کې وی. چرچ چې و هغه مذهبي او حکومتي چارې دواړې په سر اخیستې وې او د چاته اجازه نه ورکوله. که به کوم چا ساینسدان یا نوې خبره وکړه، نوې ایډیا ته به یې ورکړه، هغه ته به یې ویچیز نوم ورکوي او دا به مکمل طور پر چې دا قتل کوي او ژوندی به یې وسازي. بیا داسې وخت راغلی چې اټلي چې دا هغه د عربو او د یورپ په منځ کې پرته ده. دلته خلکو کاروبار شروع کړي، یورپ ته تګ شروع شوی، کاروبار پر مخ لاړی او دا کاروباریان خلک چې دغو آرټ لټریچر دا ډېر زیات سپورټ کوي. مونارکي ختم شوه، فیوډالیزم ختم شوی او خلکو دلته کاروبار شروع کړي او دلته کومه اټلي چې وه دا د آرټسټانو دپاره یو مرکز جوړ شوی. له دغه ورته وایي له کنسټنټنپول دغه ځای استنبول له ترکیې څخه د انګریزي منسکریپټ چې و دا دوی ته میلاو شو او دوی ډېر زیات په دې کې ترقي وکړه. نو هغه ډارک ایج ختم شو، رینیسانس شروع شو. په رینیسانس کې شکسپیر چې دی هغه د دوی ډېر مین سړی دی او ډېرې زیاتې ډرامې، کامیډیز، پلی، شاعري یې کړې ده. دغه پیریډ چې و دا رینیسانس دا د ومینیزم و، دا انسان بیسډ یعنی انسانیت سینټر و، فرینډشپ و، په دا کې چیریټي وه او په دا کې په دې پروس کې چې و په وخت کې کریسټوفر مارلو چې و ډېر زیات مشهور کریکټر. د دې وروسته یو بل پیریډ شروع شو چې هغه ته پیورټین ایج وایي. پیورټین ایج دا و دغه ته میلټن ایج هم وایي. هغه داسې ایج و چې کله پروټسټنټ راولاړ شو هغه دا ویل چې موږ د کم چرچ چې دی د انګلینډ هغه د دې نه منو، دا د کیتولیک کم دغه چې دی دا نه منو، نو په دا کې ریپونس پکار دی، په دا کې پیوریفیکیشن پکار دی. نو ځکه دوی دا کم پروټسټنټ د عیسائی دوی فرقې دي، یو پروټسټنټ او بله کیتولیکس. دا پروټسټنټ دا وایي چې موږ دا د انګلینډ دا نه منو، نو دغه کم پیریډ چې دی دغه ته پیورټن ایج وایي. دا چې دی دا هم په 1800 دغه کې دی. د دې بعد کلاسیکل ایج دی، دغه ته 18 سنچري ایج هم وایي، اګسټن ایج هم وایي. 1660 څخه تر 1460 څخه تر 1800 یو کم نیمې پورې دا وچلېدی او په دغه کې چې ډېر زیات چینجز رالو، لکه میټافیزکس، پویټري په دې کې راغله که نه، پیور لینګویج په دې کې ډېر زیات استعمال شو، په ساینس کې کار وشو. په دغه کې پاپ سینټ جانسن د دوی ډېر مشهور ادبي خلک کریکټر خلک وو. دغه وروسته څخه رومانټیک ایج دی چې په 1898 کې شروع شو تر 1840 پورې، چې په رومانټیسیزم باندې خبره کوله. دا کې ویلیام ورډزورث دی، شیلي او جان کیټ د دوی ډېر زیات مشهوره دغه یوازې په انګلینډ کې نه بلکې دا په ټول یورپ کې شو. دا ډېر زیات دغه که رومانټیسیزم پیریډ چې دا ډېر زیات. وروسته بیا وکټورین ایج دی چې دا یو ښځه وه، کوین وه د انګلینډ، د هغه په نامه باندې چې د 1832 څخه تر 1900 پورې وچلېدی. او آخري چې و بیا ماډرن لټریچر و چې له 1900 تر 1920 وچلېدو، چې په هغه کې پوایټ، ډراما، ناول، پر دې ټولو باندې ماډرن پوایټ، ماډرن ډراما او ماډرن ناول پر دې باندې کار وشو. موږ دغه چې ده مکمله شارټ سټوري چې ده دا موږ دغه راواخیسته د
د انګلیش لټریچر غا چې موږ پر انګلو نارمن باندې او پر انګلو سیکسن باندې خبره وکړه هغه زما پیل کې تر ماډرن ایج پورې. ډیره مننه. خوشحاله.